د خوست ندرشکوت اړوند ځینې خیلو سیمه د پنجشنبې ماښام بې مخینې سیلابونو ګڼ ځاني او مالي زیانونه واړول. کروندې، کورونه، سړکونه او نور هغه څه دي چې ویجاړۍ خلک له اندېښنو سره مخ کړل. دا اندازه شپږ سوه جریبې نه تر 900 جریبې پورې وړې وي. دا نه جوړ می دا پاسر ویلو ټیله غیره بوده نه وه ټیله بوده مځکه وه. یې نره کیرینه خره کیردي پونه خو څه خپله وینو چې ړانګې دي چې که پوته نه دي خو ټیل کلا په غذاب دا کیرینه ټوله کاډه وتلې وې د پوس رزغې ته ختلې دا کیر کې کاډه نه پوته خو میګ لیارم بچولې کټه سره ته وړي کې مور کې زول گای ته پنځ روغای میګه که خای کیرینه وتلې او ټول بیا خدمت ضرورت لري بلانه مرسته ته ضرورت لري چې میخته بیلر وکي میخته ټمینا روشي او میګ د امارت نه نړیوال نه دا خواهش غوړي چې موږ سره مرسته وکړو په بیړه ورسېږي خلک خیر وي ډېر وړه وړکي جنکۍ بدیا ولوړوي خدمت ته هر چیز ته موږ اړتیا لري. دغه ځکه دا مځکه چې دا ټوله کرونده مځکه وه شنه جوړ پې وي لوړ وي بیخي زیات فصلونه پې وي پرین چې کوم توی روغی بیخي زیات سیلاب و دا چې کله روغی بس د ټول مکمله مځکه یو وه دا وطنونه څه په خپله سترګه وینئ د خال چې وینئ د هغه چې دی ټوله د غوټه غوټه د تیږه د شینه چې دی دا ټول مکمل په دغه نه وګا چې کوم سیلاب راغلی دی د ټول مکمل هر څه یو ایمانځه یو. ځایي خلک اوښتو زیانونو ته په کتو له دولت او نړیوالو همکار مؤسسو د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي کورونه یې د راتلونکو نورو سیلابونو د راوتو له ویرې پرېښودي دي. وایي د پنجشنبې ماښام سختو سیلابونو هر څه ورته له خاور سره خاورې کړي دي او د سر نورو زیانونو ویریږي. شپې سیلاب نه روغی نه بجې لاس بجې وه لګاډ چې کیم دولینه وي هغه وي دا یې موت کړه فکر ته توی روغی شپې لاس بجې وه غوریک شو وی جنکۍ خلخونه ښه زندر بیا په تکوک برید وکړه ټول کلی روغی دا وی جنکۍ د خلخونه دا په غېږ دښتولو چا غوب خلصوله چا زه خلصوله کر یې ومخه دي هغه ډاک دی کوټې به 3 کوټې فیصله شوي دي کر به یې ومخه دي خاټ د شګه دی که هغه ډاک دی. د بیګا شپې په حالت کې یعنې د ماښام په ټایم کې سیلابونه راغله د زموږ ځمکې او باغونه هر څه له منځه یې وړل. زما په باغ کې تقریبا چې شاوخوا 40 جرابه باغ د ټول میوه لرونکې ونې لري هغې اوس چې ده د ختمېدو په حالت کې ده یعنې که دوباره زموږ په منطقه باندې سیلاب راشي نو دا د ختمېدو په حالت کې ده. د یاد ولایت په مرکز سربیره ندرشکوټ اسماعیل خیلو صبریو او ځینو نورو ولسوالیو کې هم د مال او سر زیانونه اوښتي. د خوست عامې روغتیا ریاست رسنیو ته په لیږل شوي معلوماتو کې ویلي چې د دغه ولایت ملکي روغتون ته 4 جسدونه ورول شوي چې ښځې ماشومان هم پکې شامل دي. که څه هم خلکو ګڼ مالي زیانونه ولیدل اوس هیلې د دولت او نړیوالو خیریه مؤسسو همکاریو ته دي. آیا دوی ته به ډاډ ورکړل شي که څنګه؟ دا ماشومان چې له کوره د باندې درومي د نورو ورځو په خلاف یوه ویجاړه سیمه ننداره کوي.